خیر دا خو نه د دنیا ژوند دی ورورکه جانه سر به نه په ګرځه دا که فرش سر ګرځوي باره ورورکه جانه ته به یې سر به جنی بېشکه هغسې دی وای سر باشه کلاه بسیار است ښه خبره ده خوا به نه په بده یم همدغه زما ورور دی 12 14 وارې د کوره تښتېدلی دی بېرته یې زه راکش کوم ما وخت خراب دی ورور دی چې هره کم شوه نه که پر ایله خبره مو کړې نه اوس هم د ده د فایدې دپاره چې هلکه مه وځه بې ځایه خبرې مه کوه بې ځایه بانډارونه مه کوه اما دا دی اوس بیا ښه نه نو دی کشر دی نه به پوهېږي نو کله چې دی پوه شي باره به دا ستا خبرې ګرده د په نیت چې دا خو ما ته ښه خبرې کولې نو او خیر خدای مهربانه دی دغه دی اوس خو نو چش خورې چش درته راوړم یا ښه ته مې عوام نه کېږي خدای دې خیر درکړي نو بیا به بل وخت در سره وکړو عجبه سړی دی دا راغلی ناست شه را سره په کور کې تر تا خو دغه مؤمن ښه دی د ورځ 12 وارې خوراک پکومه مګر دا چاغېږي نه ته خو باید یو شی وخورې دا که ته یو شی ونه خورې چای درته راوړو یا نه مې زړه مې نه ورته کېږي بس بل شي دا ورته ووایه نه خورم اوبه درته راوړو یا نه خورم خدای دې خیر درکړي الله دې وزونه درکړي یا زه کم شرمېږم دا خو زما خپل کور دی مننه تکلیف مه کوه یو څه وایي چې اورې دغه وایي ته په صد کې یو وروره ته وایه څه اوس څه چې وویله ته وایه چې شګر سره ته دا ستا خپل کور دی ثبات مې وکړه چې د ډوډۍ سات مې درته وکړي دغه د نن زمانې دوستان خو چې دوه وارې راوغواړي چې راسه ډوډۍ راسره وخوره بانډار وکړه مجلس ته خبرې پرېږده ورورکه جانه داسې ساده خبره معمولي خبره نه ده چې ستا خبره نوره ما اورمه دا د شرم خبره ده نه کې شرم وکړي حیا وکړي په دوستي کې سړی داسې نه کوي زما نمک دې خوړلی دی ته د سر د پرېږده سر دې د زما سر خلاص دی پوهېږه دا سړی ته ګوره د غلطې خبرې ورسه لکه مور ته ورته کوله پر ځای ده که هغه هم پر نامه کړې ده ورسه ورته ووایه ژر ورسه دا څه کوئ خدای لیاس دې مه کوئ داسې ورورکه تاسو دغه مه کوه وروره مه کوه په خدای که یا د محکمې طاقت لرم یا د هغه چې زه اوس تا سره دا زموږ دی خپل ځای لرو ځای خپل دی د بل ځای په شاته کې خلک را سره دي دوستان را خبر دي چې دا زما کور دی وروره دا موږ قرباني پرېږده ورورکه جانه خبره نه ده کړې نو ته ولې داسې کوې وروره یا ته د سر خلاص کړه وروره ما د ډوډۍ سات درته وکړې ورورکه جانه مال ډوډۍ خورې ته اوس راولاړ شولې وایي زما خپل کور دی د څه خپل کور صحیح دی وروره دا خبره ستا خوا بده سوې ده وروره صحیح دی ورسه چای ډوډۍ راوړه وروره اوس ګوره امرونه هم کوې اوس ما په دې تا ته وویله وروره چې دا خپل کور دی وم تاسو ته تکلیف نه در کوم په دغه مې درته وویل وروره که په دې ستا خوا بده سوې ده وروره خوا دې چای اوبه راوړه پروا نه لري امرونه مه کوه امرونه هم راباندې کوې اوس امر د څه شي راباندې کوې څه ټول دې راباندې دی ورورکه جانه او وروره که نو تا ته اوس زه څه شي ووایم ښه هلکه مغزه مو مه راخرابول ته راغلی د پلار خپل کور دی وروره د ده سر خلاص کړه وروره ته دغه مه کوه وروره لږ وشرمېږه دا مه کوه سړی داسې نه کوي چې یو ځای نه مه کښېني په ځای دعوا نه کوي همسایتوب دی انډیوالي ده نو خو همقرابت دی نو موږ که غلطه خبره کړې خو ته ووایه وروره نو یا غلطه خبره خو ما د زړه سوینې څه دا خبره ورته وکړه چې تکلیف به نه درکړو وروره خپل ځای دی نو دی پر دا خبره پر ځان باندې ته ما صاحب بله مه راخرابوه زارۍ مه راته کوه تا بې انصافي مه کوه وروره یو وارې خو راغلې له سره ناست یم مېلمه کړی مو یا ډوډۍ مو درته کړې ده بیا موږ د شي سر درته وکړو ته دا مې خپل کور دی وروره موږ چش کړي دي وروره څنګه دې چش کړي دي دعوا دې کړې ده په کور هېڅ مو نه دي کړي وروره دا خو مېلمه خو به د هغه یو دغه لري او اوس زر خو به کوي وروره مېلمه دعوا راسره شروع کړې په محکمه کې مېلمه دغه مه کوه دا چمونه مه کوه احترام کوم عزت کوم د ښځې د پلار په خاطر نو خو موږ هم د احترام د عزت په خاطر تاسو دا خبره وکړه بله ورځ ما احترام ته مه راځه زما خاطر هم مه ساته مه کوه دا دوستي دی قرابت دوست چې نه غواړم دوست څه کوم دا پوکه دا پوکه بالا دا پوکه زارۍ مه کوه دا کوم دغه دی پر ریاست کې ناست چې زارۍ کوې دا زما خپل کور دی زارۍ په دې کې چې دا کور را پرېږدي ولې در پرېږدو وروره
وروره که چې دا ونه کوم ستا قربان سم تاسو ولې داسې کوئ وروره سر مو نه دی راسره خلاص و همدا هر مېلمه دغه یو وزر وایي او تاسو ته تکلیف نه درکوي په دا بیا خاطر جامونه وایي ولې شروع کړې شوه ورسره راوړه ورسره راوړه وروره خو ما تاسو ورته ستاسو خوا بدېدله اعصاب مه راخرابوه اوس موږ اعصاب نه لرو چې تاسو روز 2 ساعته موږ خبرې وکړو وروره هغې درته ومې ویله بالا سره ستا نه دي او دا امرونه به پر ما نه کوې زما په کور کې او وروره زه اوس څه شي وایم ته ما ته دغه ووایه زه اوس هېڅ شی مه وایه دا خوله دې د خولې سره دې چاک کوه اوس به دی ګوره اوس بالا دغه نیوکه اوس راسه ولاړ شه مګر و سبا به پر وخت راځې په محکمه کې به دا راسره لیکې چې زه د ده په کور کې هېڅ شراکت نه لرم زه شریک نه یم بس وروره ځمه بس ځمه تاسو خوا مه بدوئ وروره ځمه چې تاسو وایاست نه زه نه ورکېږم وروره ستاسو په دې خوا به ځېږم لاړم یو هفته به ما په محکمه کې سره خپل کور مې دی دا مېلمه ایستل هم خپل یې هنر غواړي دا هر چا کار نه دی دا خو نه داسې داسې چار مېلمه ته عزت ورکړې ډوډۍ ورکړې باره به د مېلمنو باران یې در باندې نو باره یې څنګه ډېرې زده یې که سبا ته هم کورداره بچهداره کېږي خو چې خسر دې راځي باید ته خپله وخورې په خسر یې بیا مه خوره